بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ مونږ په د سپیسي او ریسایکل بین باندې خبرې کړې وې. نن به نو انشاءالله په کنټرول پنل باندې خبرې سټارټ کوو. د کنټرول پنل تشریح به کوو په نوبت سره. نو تاسو به راسئ سټارټ منو ته. سټارټ منو کې به تاسو ورته ولیکئ کنټرول پنل. کنټرول هم چې ولیکئ ډایرکټ راځي. کله چې تاسو کنټرول پنل اوپن کئ نو تاسو ته به لومړی دلته دا منو داسې نه وي. تاسو کله چې وینډوز انسټال کړئ دا منو په دې شکل درته راغلی وي، یعنې کټګوري شوي به وي درسره. بیا به تاسو داسې وکئ که چېرته غواړئ د آیکن یې درته ښکاره شي ټولې په جزئیاتو سره، بیا به لارج آیکن کلیک کئ. لارج آیکن درته راځي، او که چېرته غواړئ په سمال آیکن کلیک کئ په سمال آیکن درته راځي. نو دا لومړی د کنټرول پنل کې دا اپشن نه و چې ځینې کنفیوز نه سي چې ولې زما کې کنټرول پنل خراب دی یا نسته یا اپشنونه یې کم دي. نو لومړی به دلته په پروګرام اون فیوچر باندې په خبرې وکړو چې پروګرام اون فیوچر څه ته ویل کېږي. کله چې تاسو هم په پروګرام اون فیوچر باندې کلیک وکړئ نو پروګرام اون فیوچر کې دلته تاسو مختلف کمانډونه راځي درته. د دې له لارې موږ کولی شو چې په وینډوز 11 کې یا هم وینډو 10 کې یا هم په وینډو 7 کې پروګرامونه انسټال یا غیر انسټال کو. لکه دلته تا یو پروګرام چې کړی انسټال کړی ده، لکه کوم یو ته راځه دلته به یو پروګرام هغه کو چې دا انسټال کو یا هم غیر انسټال کو. لکه څنګه زه ورته وایم چې دغه یوټیوب نه ده، دا ما ته څه ان انسټال که. دا که هر یو پروګرام وي نو تاسو به په هغه به رایټ کلیک وکئ، ان انسټال راځي، او دلته هم ان انسټال راځي درسره. نو تاسو به دلته ان انسټال باندې کلیک وکئ. تاسو به دا وایي ته دا انسټالوي که نه انسټالوي. او نو ته به که ان انسټال کلیک کړې ډایرکټ به دا چی سي ان انسټال سي درسره. یا هم زه دلته راځم، زه به یو داسې افشا هغه کومه چې ورته سافټویر ان انسټال کوم چې غیر ضروري، لکه سمد دا یو انټي وایروس ده، په ده به رایټ کلیک وکړي او ان انسټال به ورته کلیک کړي. کله چې ان انسټال کړئ یس ورته کلیک کړئ، یعنې مطلب تا نه پوښتنه کوي هلته چې دا انسټالوي. نو کله چې تا یس ورته کلیک کړه نو دا به څه سي تا سره ان انسټال کېږي. دا چې کله انسټال سه ډایرکټ له ده ځای نه څه کېږي هم پاکېږي درسره. دلته ګوره وخت نیسي، یوه 10 ثانیې 15 ثانیې وخت نیسي. نو دا تا سره څه کېږي ان انسټال سه. که چېرته بېرته انسټالوي نو هغه موږ د کمپیوټر د ټریکینګ بخش کې موږ هغه کړی چې څنګه بېرته یو پروګرام انسټال کړو، نو هغه موږ مخکې هغه کړی، یعنې ویلی هم ده. بل چې دا چینج څه کار کوي، چېرته مطلب دا ده تا اوس یو اډاب پرمییر یو پروګرام انسټال کړه د 2020 کال، اوس خو 2026 ده. نو ته وایې چې زه باید دغه چینج کړمه، یعنې د دغه په ځای به هغه پروګرام دا داسې مه کوه. یوه لاره خو دا ده چې دا ان انسټال کړي، بیا لاړ شي 2026 انسټال کړي. یوه لاره دا ده. بله لاره دا ده چې تاسو ډایرکټ په چینج باندې کلیک کړئ او دا پروګرام څه کې چینج کړئ، دا به بل پروګرام باندې به تبدیله سي. چینج دا کار ده، خو زیاتره خلک یې لومړی دا ان انسټالوي چې بیا هغه زیات سي ټپونه یې پاتې کېږي، بیا حافظه هم زیاته نیسي. نو دلته دا هغه ده، یعنې ان انسټال نه هدف دا ده. بل دلته ریفیر ده. ریفیر نه مطلب دا ده که چېرته دا ستا په د سافټویر کې لږ څه مشکل وي، بیا تاسو ریفیر باندې کلیک وکئ نو هغه تاسو سره نیټ به وصلي او تاسو ته هلته څو اپشنه درکوي، یا کوم سایټ ته به ځئ چې څه مشکل ده، که یا سایټ کې به تاسو تشریح کوئ چې دا مشکل ده، هغه به څه کېږي در سره جوړېږي. خو تاسو ته لنډ څه زه در وښیم، کله چې یو سافټویر کې مشکل و تاسو یې بېرته ان انسټال کړئ د جینه بېرته له سره انسټال کړئ نو انشاءالله جوړېږي. دلته خو نومونه دي کوم سافټویر تاسو انسټال کړي ټول په تفصیل سره تاسو سره راځي. دویم برخه کې پبلشر. پبلشر کې تاسو ته وایي چې دغه سافټویر تاسو انسټال کړي دا د کومې کمپنۍ دي. دا د اډاب کمپنۍ ده، دا هم د اډاب کمپنۍ، دا هم د اډاب، نو دا د اټوډیکس د انجینري سافټویر کمپنۍ ده، دا د ده لخوا د بل کمپټیشیا ده، او همداسې نور هغه د غیر لکه مایکروسافټ مربوط هغه د پبلشر ده. ټول کمپنیو نومونه درکوي. انسټال اون په څوم تاریخ باندې چې شوی انسټال شوی ده. دلته تاسو ته ښیي په تېره هفته کې کوم یو انسټال شوي دي، تاسو ورته انتخاب کړئ. یا الیر دس مانت په ده میاشت کې وخته کوم انسټال شوی، لاس مانت په تېره میاشت کې کوم هغه انسټال شوی، یا الیر دس ایر یعنې په دغه کال کې کوم یو انسټال شوي، ټوډې نن په کوم انسټال شوي، دا هر یو ورته کلیک کوئ هغه به تاسو سره راځي. اوس نن ورته وایي موږ یو نن یوټیوب انسټال کړه او بل کمپټیشیا دا هم انسټال کړه، دلته ورته راغی. او که ته وایې چې نه لاست د تېره ورځ موږ کوم سافټویر انسټال کړي، خالي دا مې هغه انسټال کړی و، او که ورته لاست
تېر یعنې مطلب دا تېر کال مونږ کوم یو ورته هغه کړی وو نو هغه به تاسو ته دلته څه کې راولي او که نه ټول ایسته کې نو نه به راځي که تېره هفته تا کوم انسټال کړي نو هغه به دلته درته راځي. بل بخش یې سایز ده چې سایز کې به تاسو ته ښیي چې مطلب په دې سایز کې کوم هغه تاسو ته وښیي. دلته ګورئ زه چې دلته کلیک کوم دغه اپشنونه لږ تغییر ور تبدیل کېږي نو دا دلته تاسو چې دلته کلیک وکئ دغلته دلته کلیک کوئ تاسو دغه شیپ کته پورته ځي درسره نور داسې خاص تغییر نه راځي درسره. بل سایز یې ده تا ته وایي کمپټیشن دومره ځای نیولی او همداسې د پروګرام دومره ځای نیولی ده او ټول پروګرامونه درته ښیي. اوس دا ون ډرایو 8 شپېته ځای نیولی همداسې دا پروګرام اډوب پریمیر 3.31 جی بي ځای نیولی یعنې کافي ځای نیولی ده. او 5 MB دغه سایز یې درکوي. بل دا ورژن دا ورژنونه دي چې دا کوم ورژن دي ورژن باندې او ماډل باندې موږ بحث کړی و چې ورژن یې سافټویرو کې راځي جګ ورژن ټیټ ورژن او ماډلونه بیا په هارډ برخه کې لکه کمپیوټر یا نورو تلیفونونو کې ماډل راځي. نو دا به درته جي یعنې دغه سافټویر دغه ان انسټال اور چینج کې چې کوم هغه و چې څنګه یو سافټویر ان انسټال کوای سو یا چینجوای سو نو په دې کې پروګرام ان فیوچر کې شلن دومره خبرې وي نور څه داسې خاص نسته. او که ته چېرته غواړې هیلپ غواړې له مایکروسافټ کمپنۍ نه نو هیلپ باندې کلیک کړه نو دا به څه سي تاسو به هیلپ بخش ته لاړ سئ نیټ به درسره وصلي که کوم ضرورت وي یا کوم داسې سافټویر تاسو دلته په کار وي هغه تاسو پیشنهاد کوئ یا نور څه ورته کوئ نو تاسو دلته پیشنهاد ورته وکړئ چې دغه سافټویر کم دی یا دغه اپشن کې کم ده. تاسو باید هلته چې ساین ان سئ کله چې ساین ان سئ بعد له هغه نه تاسو پوښتنې کوی سئ نو دا به په کنټرول پنل کې په پروګرام ان فیوچر اپشن چې پروګرام ان فیوچر اپشن څه کار کوي. سبا بالاخره بیا بل اپشن باندې خبرې کوو.